بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوحدة 11، الدرس السادس 62، يولسم وحدة دوشبيتوم نمبر درس. المفردات نن الفاظ ويو، بعض اصطلاحات او الفاظ ويو ده هغوی معناګانی ويو. نو العرض ده وړاندیز ده، پیشکش ده. انظر واستمع واعد، وګوره، وکشه او تکرار کړه. هنا دلته، کله چې موږ نږدې شي ته، نږدې ځای ته اشاره کوو نو وایو هنا، اما کله چې لرې ځای ته اشاره کوو هناک. هنا دلته، هناک هلته. اصدقاء ملګري، اصدقاء ملګري. د صديق جمع ده، صديق یعنی ملګری، اصدقاء ملګري. ازدحام رش، بیروبار چې ډیر سره وي، یو رش جوړ کړی وي. شاطئ البحر، د بحر غاړه، د بحر ساحل چې ورته وایو کنه. قريه کلی، مدینه ښار، سعید خوښ، خوشاله. هادئ آرام، خاموش. مدیر الشرکه، د شرکت مدیر. اسواق بازارونه، سوق بازار، اسواق بازارونه. شرکات شرکتونه، شرکه مفرد دی، شرکات جمع ده. رحله چکر، یو ګوره موټر دی او پاسې دیګی میږي او ترموز وغیره هم هر څه آماده نیولې دي. عمره، عمره د یو حج دی او عمره ده. جواز السفر، پاسپورت. دې ته جواز السفر ځکه وایي چې د دې نه بغیر سفر جواز څوک نه لري، نشي کولی سفر وکړي. ویزه خو حتمي ده، خو د ویزې لپاره پاسپورت حتمي دی. چې پاسپورت نه مطلب د سفر هیڅ جواز نه لري. جنسیه، هویت یا تابعیت د یو ملک. قطار، ریلګاډی یا اورګاډی. مشکله، ستونزه. استاد، استاذ دی. تلوث، تلوث دا د هوا آلودگی یا د هوا ګندګي، هوا چې خرابېږي دې ته تلوث وایو، چټلي چې رامنځته شي. د استاد او د معلم فرق مې یو ورځ هم کړی. معلم عموما ښوونکی وي، په هره برخه کې وي. استاد د یو خاص فن، د یو خاص مسلک وي. یتزوجو، واده کوي، ښځه کوي. ینتقلو، انتقالی کی، مووینگ. نقی، پاک، صفا. یزورو، ملاقات کوي، دیدن کوي. نصف الساعه، نیم ساعت. 240 نمبر صفحه و انتقالی گو 241 نمبر صفحه. التدريب الاول، موږ تمرینونو ته ورداخل شولو. لومړی تمرین دی صل بین المفرد والجمع، د مفرد او جمع ترڅنګ لیکي وصل کړي. مستشفى اصلا دا د شفا نه اخیستل شوی کنه، چیرته چې خلک جوړیږي یعنی روغتون. مستشفى روغتون. نو مستشفیات جمع چه ده؟ دی خو به مفردی، دی خو به جمعی. صدیق، اصدقاء. جامعه، جامعات. طبق، اطباق. شركه، شركات. طفل، اطفال. التدريب الثاني صل كل صورة بما يناسبها. هر یو تصویر هغه ځای ته کش کړئ کوم چې ورسره د پاکستاني ورونو خبره اړخ لګئ. المدینه ښار، القريه کلی. وګوره دلته د هر یو لاندې هماغسې نوم وي. مستشفیات، اوس دلته مستشفیات ښکاري. تلوث، د هوا چټلي. اسواق، بازارونه. هادئه، آرامه. ضوضاء، د آرامۍ ضد دی.
شور ما شور. هواء نقي پاک هوا. جامعات پوهنتونونه. شرکات شرکتونه. انتقالي قد 242 نمبر صفحه ته. مفردات اضافيه العرض. اضافي کلمات چې په دې درس پورې هیڅ تړلې نه وي د درس کې نه وي. بيضاء یو ابيض سپین. بيضاء سپینه. مؤنث چې کله موږ وایو چې ډیره سپینه ده مثلا د یو چا صفت کوي البته د یوې جنۍ د یوې ښځې وای هي بيضاء. حتی ورقه وایي همیشه فکر منفي طرف ته ځي. یو ورقه خای هذه ورقه بيضاء سپینه ورقه ده. خو کوای هذا قلم ابيض دا سپین قلم ده. سوداء توره. خضراء شنه. حمراء سره. صفراء زیړه. زرقاء تتوسو وایو. آبی کوایو او برنګ نه لري. اسماني کوایو نو د اسمان رنگ بیا د اسمان رنگ ته کوم رنگ وایو. خو په هر صورت اسماني او آبي مشهور دي هغه به راواخلو او د رنگ نمونه چې چایخي هغوی سره به ګزاره وکړو. اکثر نمونه رنگونه هم داسې وي کنه. وایي نسواري نو د نسوارو رنگ بیا څه شی دی. یا مثلا بادامي نو د بادام رنگ بیا څه شی دی. نو حتما به نمونه لري خو بس موږ به کمزوري یو موږ به نه زده کړي. دا کېدای شي کلیوالي نمونه هم وي حقیقي نه وي. خلکو به د ځان نه راجوړ کړي وي د خپل سهولت لپاره. حتما به ډېر سخت نمونه وي چې موږ ورته حیران یو. التدريب الأول لومړی تمرین. صل بين الصورة واللون المناسب. د عکس دلته عکسونه دي کنه رنگونه دي تور سپین زیړ شین اسماني آبي بادامي. نو هر یو سره لاندې نمونه لیکلي دي. هر یو سره مثلا بيضاء سپینه د سپینې سره. سوداء توره د تور رنګه ورقه سره. نو هر ورقه سره چې کوم رنگ اړخ لګي هماغه رنگ به لیکتر تیره کوي هم ورقه سره. التدريب الثاني صل بين الكلمتين المناسبتين كما في المثال. د دوو مناسبو کلمو ترمنځ خط کش کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دي. احمر حمراء. احمر مذکر دی یعنی سور. حمراء سره مؤنث لپاره استعمالیږي. هم دا شان دا نور هر یو سره بل خط کش. مثلا اصفر نه زیړ. صفراء زیړه یا ژیړه. مختلف لهجې دي پښتو کې هم. انتقالي ګو 243 نمبر صفحه ته. التراكيب النحوية نحوي جوړښتونه دي. التدريب الأول لومړی تمرین. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب تبادله کړئ خپل ملګري سره لکه څنګه چې په مثال کې ده. مثال کې یو دی اليمن یو ملک دی. 10 سنوات لس کلونه یا لس کاله. اوس یو طرف ته یمن بل طرف ته لس کاله دي. نو دې دپاره سوال داسې جوړوو چې یمن ته کله راغلی بیا به وایي چې لس کاله مخکې راغلی. داسې به د ټولو لاندې چې څومره مثالونه دي د دې مثالونو سره به هم داسې جملې جوړوو. لومړی مثال چې دی هغه کتاب حل کړی دی. اليمن 10 سنوات. متى حضرت من اليمن. یمن نه کله راغلی. د حضرت اصلا د حاضرېدو لپاره دی که نه. نو متى حضرت من اليمن ځکه خو اکثره ما بعض علماونه اوریدلی دي ځکه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ وایو دا حضرت د څه نه اخیستل شوی. ګورئ متى حضرت حاضر شوی راغلی. نو بعض علما داسې وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره د حضرت کلمه اضافه کول عقیدتا په دې معنا چې هغه حاضر و ناظر ګڼل. یعنی لکه زموږ بریلوي حضرات چې د اهل سنت والجماعت یو ګروپ یو فرقه ده هغوی هم دا عقیده لري چې پیغمبر موږ سره په مجلسو کې برخه اخلي موږ سره شاوخوا ګرځي را ګرځي. نو لا سامح الله چې حضرت همغه معنا ورکوي. البته بعضې علما وایي زه نه. متى حضرت من اليمن. یمن نه څه وخت راغلی. حضرت حاضر شوی یم راغلی یم قبل 10 سنوات لس کاله مخکې. راځو مالی یو هیواد دی او که همداسې وایو چې مالی څه معنا. مالی ماته څه ما څه لی ماته مالی ماته څه. خو دا هغه مالی نه دی دا یو هیواد دی نوم یې مالی دی.
كينيا إريتريا السنغال دا نمونه دي ده هیوادونو. نو مالي 9 سنوات دین اوس هم داسې جملې جوړو. اوس د دې لپاره چې تاسې هم داسې جملې جوړې کړئ دا به سټاپ کړئ دا کلیپ. البته که څوک لایو نه ګوري ریکارډ کړی وي دا به سټاپ کړئ او د هغې نه وروسته بیا یو ځل تاسې دا جملې جوړې کړئ بیا دا کلیپ سټارټ کړئ نو وګورئ چې تاسې صحیح حل کړی دي که غلط. متى حضرت من مالي؟ حضرت قبل 9 سنوات لس کاله مخکې. كينيا متى حضرت من كينيا؟ حضرت قبل 8 سنوات. متى حضرت من إريتريا؟ د إريتريا نه څه وخت راغلی؟ حضرت قبل 7 سنوات وکاله مخکې. متى حضرت من السنغال؟ حضرت قبل 6 سنوات شپږ کاله مخکې راغلم. 6 خو ونه وینو شپږ وي. زه لږ سهوه شوم پکې. التدريب الثاني دويم تدريب يا دويم تمرين. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. ملګری سره سوال او جواب تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. هل معك الجنسية اليمنية؟ ایا یمني تابعیت لري؟ نعم ومعي جواز السفر اليمني. هو ما سره یمني پاسپورت دی. عین سوال او جواب موږ تکراروو خو په مالي عراق اريتريا او السنغال همغه هیوادونه دي. هل معك الجنسية المالية؟ نعم ومعي جواز السفر المالي. العراق هل معك الجنسية العراقية؟ نعم ومعي جواز السفر العراقي. اريتريا او السنغالي. نو دا نور د مثالونه دي دا به تاسې را جوړ کړئ. زما لپاره هم دومره و ډېر کار به زه نه کوم. ډېر او سخت هیوادونه چې وي سخت جملې وي باید تاسې حل کړئ. اسانه سوالونه او جوابونه باید زه حل کړم. 243 نمبر صفحه شوه. نو 244 نمبر صفحه به ان شاء الله په راتلونکي درس کې لولو. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.